تېره شپه پاکستاني پوځي رژیم د ننګرهار بېسود ولسوالۍ کې د یو ملکي وګړي کور په نښه او بمبار کړ چې پکې د مېرمنو او ماشومانو په ګډون 18 تنه شهیدان شول. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی په بېګناه ملکي وګړو برید تجاوز او تېری ګڼي او وایي مېړنو امنیتي ځواکونو تل تجاوز کوونکو ته غخ ماتوونکې او شرمېدلې ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د پاکستاني رژیم یو ور بیا د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی او خاوره نقص کړې ده او وی بمبار کړی په دې کې ملکیان شهیدان کړي دي او تل مدام که داسې تجاوز دوی کلم کړی دی نو دې په وړاندې باندې امنیتي ځواکونو غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی. موږ د امنیتي ځواکونو نه مننه کوو، د دې په ترڅنګ باندې موږ ولاړ یو. د جلال آباد ښار یو بل اوسېدونکی بیا د امنیتي ځواکونو سرښندنې ستایي او وایي ولسونه چمتو دي چې د تېري کوونکو پر وړاندې امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه سنګرونو کې وجنګېږي. د ځوانانو په نمایندګۍ انشاءالله اطمینان ورکوم د خپل نظام ټولو سرتېرو ته چې موږ یې په لیکو کې داسې ولاړ یو او ورته ودرېدی شو لکه د هغوی عسکر د خپل هیواد د دفاع دپاره همیش موږ ټول ځوانان آماده یو. د دغې جابر او نامسلمان او نااهله نظام دغه رقم کړنې نور موږ ته د زغملو نه دي. د یادونې وړ ده د ننګرهار په خوږیاڼو غنیخیل او بېسود ولسوالیو کې تېره شپه د پاکستاني پوځي رژیم هوایي بمبار کې 18 تنه ملکي وګړي شهیدان او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.